السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو کتونکو که چېرته ستاسو موبایل جام کیږي یا ستاسو موبایل سست وي او که چېرته تاسو یو گیم کوئ، نن سبا خلک پبجي ډېر زیات کوي او د پبجي په دوران کې ستاسو موبایل هینګ کیږي، نو د هغې حل را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې در کوم. نو دوستانو وخت ډېر نه ضایع کوو، راځئ چې ویډیو شروع کو. دوستانو دې ته نه اپلیکیشن ضرورت شته، نه هیڅ هم ضرورت هیڅ ورته ضرورت نشته دی. صرف تاسو په خپل موبایل کې یو دوه سیټنګ کول پکار دي، بس نور هیڅ هم نشته. د دې لپاره دوستانو تاسو به لاړ شئ خپل د موبایل سیټنګ ته. چې کله هم خپل موبایل سیټنګ ته لاړئ نو تاسو به دلته وګورئ، لاندې به راشئ، دلته اباوټ فون به دلته تاسو ته لیکلی وي. په دې اباوټ فون باندې کلیک وکړئ. د هغې نه پس په دې سافټویر انفارمیشن باندې تاسو کلیک وکړئ او د هغې نه پس بیا په دې بلډ نمبر باندې اووه ځلې کلیک وکړئ. اووه ځلې، 1 2 3 4 5 6 7 8. چې کله هم تاسو دلته کلیک کوئ دوستانو، دې نه واپس شئ، لاندې به تاسو دلته راشي ډیولپر آپشن. نو تاسو به سمپل په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، لاندې به راشئ. چې کله هم لاندې راغلی دوستانو، تاسو دلته ښکاري وینډو انیمیشن سکیل، ټرانزیشن انیمیشن سکیل، دا به تاسو کلیک کړئ او دا به پوینټ 15 راواخلئ. دې باندې هم 15 کوئ او د هغې نه پس دا به هم 15 کوئ. دا وشو، بیا به لږ شانتې لاندې راشئ. چې کله هم تاسو لاندې راغئ نو تاسو دلته ښکاري فورس 4x MS دا به تاسو آن کړئ. بیا به دلته هم کار وشو، د دې نه به تاسو بهر وځئ. چې کله هم دې نه بهر ووتلی نو تاسو به دلته راشئ، په دې ایډوانس فیچرز باندې به کلیک وکړئ او د هغې نه پس ایډوانس فیچر نه پس به تاسو دلته ریډیوسډ انیمیشنز باندې دا به تاسو آن کړئ. چې کله هم تاسو دا آن کړو نو ستاسو موبایل به ښه خوندور داسې تیز به شي او نه به هینګ شي. پبجي کوئ، هر یو گیم چې کوئ او څنګه چې خپل موبایل یوز کوئ تاسو یې اوس یوز کولی شئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.